هغه چې په نورو هیوادونو کې لوړ قد لرونکي کسان ستایل کیږي او د قدر په سترګه ورته ګوري، خو دلته افغانستان کې دا خلک بیا له پامه غورځول شوي. 26 کلن حضرت الله د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې استوګنه کوي. د نوموړي د قد لوړوالی 2 متره او 10 سانتي دی چې د عامو خلکو په منځ کې دغه قد عادي نه بریښي. په ونه لوړ دی خو بې کسۍ او بې وسۍ رنځولی دی. ورونه مې واړه دي چې کاروبار نه دي، واړه دي، بس لا خپل مدرسې ته او مکتب ته ځي. پلار مې بیچاره سپین ږیری دی، نه شي کولی چې نور کار وکړي. ټول عمر یې بس کارونه وکړه موږ دغو ځای ته راورسولو. نو هغه بیچاره مو عمر تېر شوی دی، سپین ږیری دی، نه شي کولی چې نور کار وکړي. حضرت الله د 11 کسیزې کورنۍ سرپرستي په غاړه لري چې دوی ته د نفقې ګټلو په موخه تر لرې ځایه تللی او بیرته کور ته د راتګ پر مهال یو ټرافیکي پیښه کې له پښو غورځېدلی. وایي 2 ځلې عملیات کړی خو لا هم پرته له امساو ورته تګ سخت دی. دا بس په کار هم کولو ډېرې په عملونو راتلو، بس موټر کوم ټکر وکړی د هغې د وجې به دا پښه ماته شوه او بله چاره نه وه. بس دا دیاړۍ ته تلو راتلو کار وظیفه چې نه پیدا کېده، هغه به چې بېرته راتګ کوو دا پښه ماته شوه. بس نو زیات په ځای شو، دا 2 کاله کېږي زیات په ځای اوسه. که څه هم په زړه کې د بېوسۍ ډېرې کیسې وي خو د کمرې تر مخه یې د څرګندولو جرأت نه شو کولی. حضرت الله تر 14 زده کړې کړي او په خبره یې که دنده ورته پیدا شي باوري دی چې ځان به ښه ثابت کړي. خو ناهیلي دی او وایي دلته پرته له اړیکو او پیسو دنده پیدا کول په غره ختل دي. 14 کال هم تعلیم کړی، ښه یو ماموریت یو بل کال اداري کارونه سرته رسولی شو او غواړي چې موږ ته وظیفه راکړي. ډېر وګرځېدم چې یو ځای کې وظیفه والمه چې کوم روغ صورت وم هلته هم چا یې ما غږ وانه اورېدو. نوموړي له حکومت او شتمنو خلکو غوښتنه وکړه چې د په درملنه کې ورسره همکاري وکړي څو د او د کورنۍ ښې راتلونکي لپاره د کار کولو جوګه شي. جاوید رازمن، انعکاس رادیو ټلویزیون، ننګرهار، چپرهار ولسوالۍ.